تېره ورځ ما یو ویډیو خپاره کړې وه کاناډا ته د تللو لپاره چې تاسو به په وړیا ډول څنګه وکولی شئ چې هغه هېواد ته د تللو لاره پیدا کړئ. ټول معلومات ما په هماغه ویډیو کې درته خپاره کړي دي. کوم چا که کتلي خو ښه ده، که مو نه وي کتلي نو اول هغه وګورئ بیا دلته راشئ. په نننۍ ویډیو کې هغې پروګرام ته د ثبت نام طریقه درته ښایم چې کوم ما تېره ویډیو کې درته ذکر کړی چې څنګه به په دې پروګرام کې تاسو په خپله ګډون کوئ. هر څه نه مخکې کله چې تاسو ثبت نام پیل کوئ نو باید تاسو سی وي تیاره کړي وي. سی وي د پروګرام لپاره زیاته مهمه ده، نو سی وي جوړولو کې پوره کوشش وکړئ او څه چې حقیقت وي هغه پکې ځای پر ځای کړئ. هغې نه پس تاسو ثبت نام پیل کړئ. دلته دوی پرمټ نه دی ذکر کړی چې کم پرمټ کې باید مونږ ته سی وي راولېږلی شي، خو زما په نظر ښه خبره به دی چې کم چا هغه مخکې کاناډا کوم پروګرام چې شروع و د نیو فاونډلینډ او لیبراډور لپاره چې اکثرو کسانو هغې ته هم ثبت نام کړی و، هماغه قسم سی وي که جوړه شي بده خبره نه ده، خو سی وي په جوړولو کې خورا دقت وکړئ او څه چې حقیقت وي هغه پکې ځای پر ځای کړئ. نو راځو ثبت نام ته. دغه ویب سایټ کوم چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري د دې لینک تاسو کولی شئ چې په کمنټ سیکشن کې وګورئ. کوم څوک که یوټیوب کې دا ویډیو ګورئ نو ډسکرپشن کې وګورئ، دا لینک پیدا کولی شئ. نو دغه لینک باندې به کلیک وکړئ، تاسو به ډایرکټ راشئ دغه ویب سایټ ته. دلته لاندې تاته لیکلي دي چې مهرباني وکړئ هغه بخش انتخاب کړئ کوم څه کې چې تاسو بلدتیا لرئ، مطلب کوم څه کې چې تاسو تجربه لرئ. نو دلته به تاسو خپل بخش ورته انتخاب کړئ، مطلب یو کس ډاکټر دی، نرس دی یا بل طبي بخش کې دوی تجربه لري نو هغه د هیلث کیر سیکشن چې دی دلته به خپله وظیفه ورته انتخاب کړي. که کوم چا وظیفه دلته لیست کې نه وه نو دلته د ولیکي انادر هیلث کیر فیلډ اف ورک، دلته به دا انتخاب کوئ او لاندې به خپل بخش ورته ولیکئ چې په دې بخش کې زه تجربه لرم. نور که په تاسو کې کوم څوک کنسټرکشن کارونو کې کوم چې ساختماني کارونه دي په دې کې تجربه لرئ، دلته د مقولاتو کارونه یا د متحده عربي اماراتو کې نو کوم څوک که په دې کې تجربه لرئ دا ټول وګورئ، همغه به ورته انتخاب کړئ. څوک نجار یا نجري به ورته انتخاب کړئ، څوک بل یو کار په ساختماني برخه کې کولی شي هغه به ورته انتخاب کړئ. د دې سربیره نور هم ډېر بخشونه دي، د غټ موټر ډرایور دی، مستري دی او داسې نور. د دې کې وګورئ درته چې ستاسو د تجربې سره کومه یو وظیفه سمون خوري همغه انتخاب کړئ. نور لاندې راشئ، دلته خپل معلومات ورکړئ، نام به ورکړئ، تخلص به ورکړئ، ایمیل ادرس، همغه ایمیل ادرس به دوباره دلته ورکړئ. دغه ځای کې به خپله سی وي ورته اپلوډ کړئ. د سی وي اپلوډ کولو څخه وروسته به دلته لاندې راشئ، دغه باکس به چک مارک کړئ، د دې څخه به وروسته سیو او نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. نو اوس دویم صفحې ته راواوښتئ. دلته تاسو نه پوښتنه شوې ده چې دا کوم هېواد تابعیت لرئ. زه به افغانستان ورته انتخاب کړم. که تاسو د کوم بل هېواد تابعیت لرئ نو هغه به دلته ورته انتخاب کړئ. بیا ستاسو څخه پوښتنه شوې ده چې فعل کوم هېواد کې اوسیږئ، په متحده عربي اماراتو کې اوسیږئ، په کاناډا کې اوسیږئ یا که کوم بل هېواد کې. نو که په تاسو کې کوم څوک دلته اماراتو کې اوسیږئ هغه به یونایټ عرب امارات ورته انتخاب کړئ. که کوم څوک په کاناډا کې اوسیږئ هغه به کاناډا ورته انتخاب کړئ. که په کاناډا کې څوک وي هغه هم کولی شي چې د پروسې لپاره ثبت نام وکړي. د هغې سربیره که کوم څوک په بل هېواد کې هغه به ادرز انتخاب کړي. دا خو ما یو مثال درکړ، زه واپس بیرته راځم متحده عربي امارات ورته انتخابوم. دلته بیا تاسو نه پوښتنه شوې ده چې آیا تاسو غواړئ چې پرنس ایډورډ آیسلینډ ته کډوال شئ. دلته به ورته انتخاب کړئ چې یس موږ غواړو د هغې ولایت ته کډوال شو. دلته بیا ستاسو څخه پوښتنه شوې ده چې آیا تاسو په کاناډا کې کوم اتلانتیک ولایتونه چې دي یا پرنس ایډورډ آیسلینډ ناموني پروګرام چې دی دلته به کوم فعال اپلیکیشن لرئ او که نه. که کوم څوک یې لرئ نو هغه یس ورته انتخاب کوو، که کوم څوک یې نه لرئ هغه نو ورته انتخاب کړئ. ګورئ دلته دوی پوښتنه کې امیګریشن ذکر کړی دی. کوم چا چې تاسو مخکې نیو فاونډلینډ او لیبراډور ته ثبت نام کړی دی هغه تاسو صرف ثبت نام کړی دی، ستاسو اپلیکیشن تر اوسه پورې امیګریشن ته نه دی لاړ. که چېرته لاړ وئ په امیګریشن کې کار پرې روان وئ نو بیا به تاسو یس انتخاب کړی وئ. دا چې تاسو صرف یوازې ثبت نام تر اوسه شوی دی، کوم چې تاسو نه یې غوښتي نو بیا نو انتخاب کړئ. زه دلته نو انتخابوم. دلته بیا تاسو ته وایي چې ستاسو عمر د 359 کلونو په منځ کې دی. ورته ووایي چې خو 18 کلونه کم چا چې عمر کم وي دوی ورته ثبت نام نشي کولی او 59 نه کم چا چې عمر لوړ وي هغه یې نشي کولی. دلته بیا تاسو ته وایي چې آیا تاسو وړتیا لرئ چې کوم کار کوئ هغه په انګلیسي ژبه باندې هغې کې تاسو خبرې وکولی شئ. که چېرته تاسو بالکل انګلیسي نه وي زده نو نو به انتخاب کړئ. که لږه څه نه څه مو زده وي نو بیا به یس بیسیک انتخاب کړئ. که بیا مو لږه ښه زده وي نو بیا به یس انټرمیډیټ انتخاب کړئ. که بیا تاسو ایکسپرټ وئ نو بیا به یس ایکسپرټ انتخاب کړئ. دلته بیا تاسو ته وایي چې فرانسوي ژبه باندې تاسو خبرې کولی شئ کار په وخت کې. که کم چا زده وي نو همدغه اپشن دی او کم چا چې نه وي زده نو نو ورته انتخاب کړئ. دلته بیا ستاسو څخه پوښتنه شوې ده چې پرنس ایډورډ آیسلینډ کې تاسو فول ټایم کار کولی شئ. یس به ورته انتخاب کړئ.
دلته بیا ستاسو څخه د تجربې غوښتنه شوې ده چې څو کاله تجربه لرئ، یو کال لرئ، د 2 نه تر 4 کلونو منځ کې تجربه لرئ یا د 5 کلونو څخه زیاته. کم څوک چې څومره تجربه لري هغه به ورته انتخاب کړي. دلته بیا تاسو ته وایي چې په الحال ستا پوزیشن څه دی، په کم پوزیشن باندې کار کوي. نو کم پوزیشن باندې چې ته په الحال کار کوي هغه به دلته ورته ولیکئ. زه کارپینټر ورته لیکم. نجار دې ځای کې بیا ستاسو څخه پوښتنه شوې ده چې مخکې تا کومه وظیفه ترسره کوله. په الحال کومه وظیفه چې ته کوې هغه خو به تا مخکې لیکلې وي، خو د دې نه مخکې تا کومې وظیفې چې ترسره کړي دي خپلې سی وي مطابق هغه به دلته ټولې ورته ولیکې. دلته بیا ستا د تعلیم پوښتنه شوې ده چې تا تر اوسه پورې ابتدایي ښوونځی ویلی یا د مکتب ویلی، که کم چا ویلی وي نو هغه یس ورته انتخاب کړي، که کم چا نه ویلی نو هغه نو ورته انتخاب کړي. زه یې انتخابوم او سیکنډري ایجوکیشن مطلب ابتدایي ښوونځی ورته انتخابوم. دلته بیا درته وایي چې تاسو د پروګرام په اړه چیرته اوریدلي دي. زه به سوشل میډیا ورته انتخاب کوم او سایټ به فیسبوک ورته انتخاب کوم. دلته په اخر کې بیا تاسو څخه پوښتنه شوې ده چې که چیرې تاسو انتخاب شوئ د انټرویو لپاره به دلته دوبۍ کې حاضر شئ او که نه، که کم څوک دلته دوبۍ کې وایي نو ولې نه، هغه به یس انتخاب کوي. که کم څوک په دوبۍ کې نه یې هغه بهر یې نو هغه به نو ورته انتخاب کوي. زه دلته یس انتخابوم. د دې نه پس به سیو او نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. دې سره به ستاسو ثبت نام مکمل شي. کله مو چې ثبت نام مکمل شو دلته تاسو ته لیکي که چیرې کمې کمپنۍ تاسو خوښ شوی، ستا پروفایل یې خوښ شو، هغه به ډایرکټ تاسو سره تماس ونیسي. کوم ایمیل چې تاسو یې ورکړی ممکن هغې له لوري یا کوم نمبر چې تاسو ورکړی دی شاید هغې له لوري به تاسو سره تماس ونیسي. کله چې تماس در سره ونیو نو تاسو به انټرویو ته وغواړي. د دې نه ورسه بیا نوره پروسه ده. سمه ده. نو الله دې وکړي چې تاسو په خپله وکولی شئ چې دغه ثبت نام کې ګډون وکړئ. ګوره دومره ګران کار نه و، یوازینی تر ټولو کې مهم څه دي سی وي، چې تاسو باید سی وي ښه جوړه کړې وي. دلته یې وخت مشخص شوی نه دی چې تر کوم تاریخه پورې باید پروګرام لپاره ثبت نام جریان ولري. نو څومره هم چې زر کېږي کوشش وکړئ چې د لپاره ثبت نام وکړئ. ممکن راتلونکي 2 ورځې دوام ولري، ممکن راتلونکي 1 میاشت دوام ولري، خو وخت مشخص نه دی. څومره هم چې زر کېږي دی کې ګډون وکړئ. مننه.